چې د غم پیټې ته په نوي نوي رنګ اخلما چې د غم پیټې ته په نوي نوي رنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما داري ستونزې حل کوما د محبت په لاره داري ستونزې حل کوما د محبت په لاره خدا سے ندا چې د جنگ په بدل جنگ اخلما خدا سے ندا چې د جنگ په بدل جنگ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما زما د ژوند په اړه ما پوښته چې څنګه تېرېږي زما د ژوند په اړه ما پوښته چې څنګه تېرېږي هر یو ساه مې د زړه په پالنګ اخلما هر یو ساه مې د زړه په پالنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما ټوله شپه ناست یم تصویرونه جوړم د جانان ټوله شپه ناست یم تصویرونه جوړم د جانان بیا تصور کی خوشبوئے ترې د لونګ اخلما بیا تصور کی خوشبوئے ترې د لونګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما تا صرف یو ځل اقرار زما د مینې وکړه تا صرف یو ځل اقرار زما د مینې وکړه زه به د هر الزام په سر لکه ملنګ اخلما زه به د هر الزام په سر لکه ملنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما چې د غم پیټې ته په نوي نوي رنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما فریږدي بچرې هم الله چاته مختورې نکړي فریږدي بچرې هم الله چاته مختورې نکړي چې د دې خلکو دعاګانې درنګ په درنګ اخلما چې د دې خلکو دعاګانې درنګ په درنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما چې د غم پیټې ترې په نوي نوي رنګ اخلما زه د وختونو نه په زور دغه کلنګ اخلما یا ورکې قافلې د پښتنو راله پیدا کا یا ورکې قافلې د پښتنو راله پیدا کا یا بیا د ازادۍ خفه بادونه را پخلا کا یا مانه غیرت واخله چې نه ویر کوم نه جام یا سم د اباسین نه ترامو ټوله زما کا یا داسې مرګې راکړه چې نه سوال وي نه جواب وي یا دلته د میزان تله زما په لاس کې راکا یا دې بې پته قوم کې حسیني جذبه پیدا کا
یا تنده کې مې جوش د کربلا نه هم سیوا سلامونه علیکم هیله دوستانو عزیزانو کشرانو زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر جاوید خان نادر په دې تمه په دې هیله ښاد آباد او خوشحاله به د ژوند په خوښ راغلي یو د سوادله سیمې ته موږ سره یو ځوان خوږژبی شاعر فیض الله فیضي صاحب عرب محتاج نه دی په لږ وخت کې په خلکو باندې ځان وپېژني سیمه باندې سوادی نه شوق شوی ترنم باندې هغه ښایسته غزلې او نظمونه د دې ډېر مشهور شوي چونکې پروګرام هم د ورکو ملغلرو په نوم دی دغه ملغلرې هم دله یو بل ملغلر راپیدا کړی فیض الله فیضي تاسو ته په پروګرام کې هرکلی دی ستړي مه شئ په خیره ډېره مننه حال آباد اوسئ ژوندي او ګړندي اوسئ جاوید نادر صاحب ستاسو د مینهوالو ستاسو د پاڼې ستاسو د دې ښلو ځلو ستاسو د دې منډو تړلو ورکو ملغلرو پسې ملګرو پسې ګرځئ دغې ته هم سلام کوو ستاسو مینهوالو ته هم ډېر ډېر سلام ډېر ښه زموږ پروګرام کې تپوسونه به کوو او مینهوال به منتظر وي جی ستاسو اواز به اورېده غواړي زه خو وایم چې یو ترنم را سره اول غږ کې شریک وي بیا به ورسره ترنم به هم شریکوم او له ترنم نه مخکې به درته دوه درې شعرونه تحت اللفظ کې ووایم چې مې د زړه د ارمانونو محل نه جوړېږي د زړه د ارمانونو محل چې مې د زړه د ارمانونو محل نه جوړېږي زما په زړه باندې به ولې غوبل نه جوړېږي چې د غیرت ګولۍ سینه باندې خوړلی نه شي داسې سړي نه دې هېڅکله اتل نه جوړېږي او ته چې په مړو سترګو راوګورې بلا دې واخلم څنګه به جانانه ما دپاره اجل نه جوړېږي فیضي ته وایه هسې ځان له پسر مه خوږوه بغیر د یار له تصوره غزل نه جوړېږي ډېر فیضي صاحب نور به راته څه یو کلام به درته ووایم چې نوي رنګ کې د یو نوي خیال وزر غواړي نوي رنګ کې د یو نوي خیال وزر غواړي ذهن مې هر دم د ارتقا په لور سفر غواړي دومره اسان چرته دي د انګل دې محاذونو ته لوړه حوصله غواړي د غر عمره دیګر غواړي او یار شاعري ګورې څه لوبې ټوکې مه ګڼه یار شاعري ګورې څه لوبې ټوکې مه ګڼه لوړ د تخیل پرواز هم عقل او هنر غواړي کار به د ژوندون د هر ازمېښت په دغه شرط کوي زړه د ازمري غواړي د باز غوندې نظر غواړي کار به د ژوندون د هر ازمېښت په دغه شرط کوي زړه د ازمري غواړي د باز غوندې نظر غواړي نن په فیضي بیا جوړ ښاپېرۍ د شعر ناسته ده ځکه تنخایله یو خاموش غوندې منظر غواړي ډېر ښه ډېره فیضي صاحب جی اورېدلي مې دي چې تاسو کتاب چاپ کړی سو دا اوس پته نه لګي چې څومره وخت بل چاپ کوئ نه چاپ کوئ څو کتابونه چاپ کتابونه مې جاوید نادر صاحب ډېر کړي دي هغې کې ما څه کتابونه تالیف کړي دي او څه مې خپل دي تالیف شوي کتابونو کې لومړی کتاب زما چې کوم ادبي امیل د کرنشیر پښتو ادبي جرګې یو وړه غوندې تذکره چې په 15 یا صفحو باندې مشتمله وه دغه تذکره ما کړې وه د دې تالیف ما کړی و بیا اماراتو ته لاړم دوبۍ کې ملګري به بخښنه ډېره غواړم دې کې موږ سره داسې ملګري شته چې هغوی وضاحت د تالیف غواړي تالیف هغه کتاب دی کوم چې د یو د بل لیکل لاغون شو یا تذکره چې کوم دی نو هغه کتاب د تذکره پیژندلو چې د مختلفو ملګرو کلامونه د هغې پیژندلو ژوند جواب پیدایش کلي کور ادبي هلې ځلې د دې متعلق ملګرو ته معلومات ورکړی شي په هغه کتاب کې د هغه ژوند ولیکلی شي د کلام څه نمونې ولیکلی شي نو دغه تذکره وه چې ما تالیف کړه تالیف بیا ما چې څنګه تاسو ته وویل د یو د بل کلامونه را یو ځای کول یا د یو شاعر ټول کتاب چاپ کول په خپله پارچه باندې په خپلو منډو تړلو باندې نو په هغه تالیف کې ما داسې کتابونه کړي دي چې د هغې شاعران وفات شوي یو امیر جمال شباب صاحب و چې زمونږ د کرنشیر ادبي جرګې صدر و د هغه کتاب ما په خپله تالیف کړو ترتیب مې کړو راغونډ مې کړو چاپ مې د هغه شاعري بله زمونږ د کلي سردار علي صادق صاحب و د هجران لوګي په نوم باندې یو کتاب ما د هغه چاپ کړو او
د دې نه مخکې دا کتاب چې کوم د امیر جمال شباب صاحب دا د وړې سلګۍ په نوم باندې دی. دغه مې کړی دی د کارل شیر ادبي ټولنې دا کتاب ادبي امیل دغه مې هم تعلیف کړی دی. د دې نه علاوه بل د ثوابې په سطح ما یو کتاب کړی دی د ارواحات شاعرانو وفات شوي شاعران چې کوم نو سپېڅلي خلک د هغې ژوند جواب ادبي ښه لیدلې کار دیار دغه مې پکې ستایلی دی او په دې کتاب کې تقریبا د دې له ثوابې وفات شوي شاعران 115 شاعران ما راغونډ کړي وو چې په هغې کې د 1918 سن د دغې نه واخلې تر 2000 پورې بیا آخري شاعر په هغې کې تسکین مانیروال صاحب دی چې هغه ټایم وفات شو نو هغه مې پکې هم شریک کړه. دغه کتاب په 304 صفحو باندې مشتمل دی. د دې نه علاوه زما خپله شاعري چې کومه ده مدلونه منزلونه په دغه نوم باندې د شاعرۍ یو کتاب زما چاپ دی. بل کتاب چې هغه ما ته د ادبپال تنظیم خیبر پښتونخوا د طرفه چاپ شوی دی ولسي رنګونه. په ولسي رنګونو کې زما ټپه چاربیته لوبه نیمکۍ بګتۍ چې کوم ولسي اسناد دي نو دغه مې پکې راغونډ کړي دي او ورسره سلیک ډېر زما نوې غزلې چې کومې وې هغه مې پکې شاملې کړي. اوس مې د رضړو په شاعرانو باندې کار شروع کړی دی چې رضړو څومره کار کړی دی څومره کتابونه چاپ کړي دي څومره ادبي ښه لیدلې اخباري رسالې نو دغه د رضړ ادبي پس منظر چې اوس هم ممتاز عثمان هیل صاحب سره لا د کمپوزینګ په مرحله کې دی او د دې نه علاوه مې بل د شاعرۍ کتاب هم مکمل دی. ډېر ښه الله هم په قلم کې برکت واچوه او دعا ګویه ستا غونته کې ادبپاله ملګري دا د خدای پاک نور هم را پیدا کړي پښتو د ادب ژبې د پښتو د کلتور د ډېرې خدمت وکړي او دا همدې ته وړکې ملغلرې وي چې ګمنام هیروګان یعنې بلا معاوضه لګیا دی او دا خپل د کلتور حفاظت کوي لګیا دی او زه دې نه بیا هم دا دعا کوم په اخره کې دې ته بیا مې یو خاص کومه چې حاجي صاحب نور به راسره ساوړی خو په ترنم کې راسره په ترنم کې به راته ووایم او زوړ کلام دی تاسو اورېدلی هم دی هلته بیانو ته چې تاسو راغلي وي نو هغه به درسره شریک کړم. رنگو ټنګ د مینې دربار زمانه مو غواړه هغه د زړه تاب زمانه مو غواړه نن سبا جانانه د وطن ستونزو کې ګیرما نن سبا جانانا د وطن ستونزو کې ګیرما نن سبا د سولا ګلاب زمانه مو غواړه هغه د زړه تاب زمانه مو غواړه خدای ته ډېر لوی ستا ده لوی نامدار شمه خدای ته ډېر لوی ستا ده لوی نامدار شمه زه هم جنت غواړم خو حساب زمانه مو غواړه هغه د زړه زور او د زړه تاب زمانه مو غواړه نن یو غریب پلار صفا غوسه کې دوی ته وویل نن یو غریب پلار صفا غوسه کې دوی ته وویل کاروزگار کوا قلم کتاب زمانه مو غواړه هغه د زور او د زړه تاب زمانه مو غواړه ډېر ښه ډېر ښه ویل پرېږدي حسین چرتا بے خدا شي
ویول پہ دیتاتی نچرتا بے خدا شی بیاد خمارو سترگو شراب زمان مغوارا حارد دور او دزر تا زمان مغوارا رنگو ٹنگ دمینی درباب زمان مغوارا حارد دور او دزر تا زمان مغوارا. ډیر من ډیر مالکا ګناهګارم کنه راز دې د قدرت دی مالکا ګناهګارم کنه راز دې د قدرت دی هغه چې وګرا کې نو زمزم راته راځي ملګرو دا موږ سره هیله ده چې تاسو دا پروګرام کړی بلې مرکې پورې تاسو نه اجازه